پتمنی خور اسلامی دین ستا عزت غواړي، د انسانی کرامت لستا بغاوت غواړي، د انسانی کرامت لستا بغاوت غواړي. تاسې دا رادیوګانې اروي ګوره، ډېر خلک دغه تعلیم یافته خلک خو بیا په رادیو یې ګزاره نه کېږي، یا انټرنیټ ده یا فیسبوک ده یا ګوګل ده یا فلانی، دا خو بیا په دغو خبرو تاسې اروي. په دغه رادیوګانو کې همیشه دا خبرې کېږي چې د نارینه‌و د ښځو په مابین کې مساوات د برابر حقونه باید ورکړي. دا زموږ په ملک کې دا روانه ده. وزارتونه یې 3 دي، کم دي، 28 وزارت دي که 13 وزارت دي، باید په 15 کې ښځې وای، په 15 کې نارینه. امریتونه عبید الرحمن عزیزي اوس هم دا په دا رادیو کې دا ستا په ملک کې دا تقریر کېږي د ښځو عیسه کم 13% باید په اردو کې ښځې، دونه باید په پولیسو کې ښځې. ولې دا ولې د ښځو د نارینه‌و مساوات ته کوم بیان؟ اوس ګوره دا خبره په کوم انداز ته کوي؟ الله جل جلاله په قرآن کریم کې وایي، قرآن کریم خو به موږ ته منو، زموږ به پر ایمان کوم دی ټینګ ایمان نه وي، دی کمزوری د دعوی ایمان کوم سته. قرآن کریم کې د ټکی راغلی د الرجال قوامون علی النساء. دا ستا د قرآن ټکی د ستا مؤمن بیهی ده. په ملک کې چې پر هره چوکۍ مسله کې ته وازه مسلمان یې، نو دا د مسلمان خبر خو دا ده چې الرجال قوامون، نارینه مسلط دي علی النساء، پر ښځو باندې. دا د قرآن ټکی ده، الله جل جلاله وایي. ته وایه سره برابر دي، دا د خپل کار کوي، دی د خپل کوي. و دا له کمې له اولې اساسي قانون برابر حکمونه ورکوي، برابر حق ورکړی. اساسي قانون کې خو تا لیکلي دي، 2مه ماده یې دا ده چې په دې کې چې له اسلام مخالف وي هغه ټول قانونات لغوه کړي. نو دا د اسلام سره برابر ده که مخالف ده؟ اساسي قانون حق ورکړی ده د مساوات، او الله جل جلاله دا ورته وایي چې الرجال قوامون علی النساء، نارینه پر ښځو مسلط دي. تاسې له خپلې عقیدې پوښتنه وکړئ، ستی کومه عقیده ده؟ تی مساوات منئ که د نارینه تسلط منئ؟ قرآن دغه درته وایي، یا بل سړی دغه درته وایي. دا په دا رادیوګانو کې زه اروم تمام ورځ دا خبرې، خلکو غوږ ته نیولي، خلک یې اروي. قرآن کریم کې راځي للذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه برخه دا ده لکه د 2 ښځې په مټ یو نارینه کېږي. نو ته ولې بیا نه موږ سره برابره یې سمه برخه ورکوې؟ ته قرآن منې کې نه منې؟ پر هره چوکۍ باندې چې په دې ملک کې قرآن منې کې نه منې؟ کې منې نو بیا ولې دا نارې وایې؟ کې نه منې نو بیا خو روغه خبر ده، بیا صحیح خبر. بل ځای کې راځي فإن لم یکن رجلان فرجل وامرأتان، که چیرې 2 نارینه په شاهدي کې نه وو، بیا د یو نارینه 2 د ښځې د دا بل نارینه پر ځای 2 ښځې راځي. دا هم د قرآن ټکی دی. اوس ته قرآن منې کې نه منې؟ اداله بنده تمام ورځ دې دا د کفارو تبلیغات غوږ ته نیولي، او په پولیسو کې چې ښځه نه وي نو خو نه کېږي، په پولیسو کې بیا موږ په ښځو کې تلاشي کوو. او ډاکټرانې چې ښځې نه وي نو ستا ښځه نارینه ته ورځي، نو زما ښځه نارینه ته ورځي. خو ټولو کتابو دا ویل دي چې ډاکټر ته دا روا ده چې ښځه وګوري. او بیا کله دلته نارینه ډاکټران و چې نارینه نسته، نو ښځې به له کمه شي. که ډېر نه خفه کېږئ، په دغه کلي کې داسې ښځې شته، انګریزي یې زده ده، کمپیوټر یې زده ده، تلیفون یې زده ده، سپاره یې نه ده. اوس نو بیا دغې غلط فهمۍ و غلطۍ ته وګوره. په رادیوګانو کې دا خبرې درته کوي چې دا خو د الله پیغمبر ویلي دي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمتین. یو خو دا ده چې پر مسلمتین ټکي بیخي کتابو ډېره خبر کړې ده چې دا سته که نسته. او بل بیا چې نو د دغه علم طلب فرض، نو چې طلب د علم پر هر مسلم فرض ده، خو تم ګناهګار یې، خو تا ته هم شی نه دي معلوم. تا خپله فریضه نه ده ادا کړې، ته انجینر یې، ته ډاکټر یې، ته په معاشرتي علومو خبر یې، ته په تخنیک خبر یې، نو خو د ستم ګناهګار یې، خو اول ګناهګار ته یې. او که دا وي چې علم یو خاص علم په دې حدیث کې مرادي، چې دا کم علم دا طلب العلم فریضة، دا کم علم ده؟ د الله بنده ته احیاء العلوم وګوره چې هغه کم علم ده، ته مکتوبات شریف د امام رباني صاحب وګوره چې هغه کم علم ده.
ته د ملا علي قاري تصنیفات وګوره چې هغه کم علم ده دا پر موږ حجت لازم وي چې دا ښځې راوباسئ ولې خو د الله پیغمبر وایي هلکه اوس په خپله خو هر څه کوې نو د الله په پیغمبر پورې ولې غلطې خبرې تړي د باندې غم او کړاو څخه بې غمایته زما او ستا په منځ کې نور یو عداوت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي وطمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي ستا که علاج دی که ډوډۍ ده که جامه په ما دي کور دی که نور ضرورتونه او میلمه په ما دي کار کوم نه ګورم ساړه ګرمي غرمه په ما دي ته په کور ناسته د ربړونو پیلامه په ما دي اسلام یوازې تل خوندي ستا شرافت غواړي شیخ عبید الرحمن عزیزی کرامت مسته بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي